شیخ صاحب محترم راځو د کتابونو څخه یو ډېره نادره خبره وه تاسې کړې وه او غوښتل مې ستاسو څخه مخامخ واورم. تاسو د اوبو په اړه څه تحقیقات کړي وو، کومه خبره مو کړې وه چې دا اوبه هم هوش لري یا فرض مثال یو طرف ته ځي یو طرف ته نه ځي، هغه په تړاو لږ معلومات راکړي. نو داسې ده که ته فکر وکړې په یوه ټولنه کې چې د علم خلک کم وي، ته چې کله علمي خبره وکړې له هغه نه ریشخند جوړ سي. هغه خبره ما لیدلې وله، خو زه هېڅکله نه خوابدی کېږم چې ولې دي ما خبرې سره خلک هغه داسې وي چې پوهېږي نه، زه پوه یم او ما ته ډېر خوند راکوي. نو هغه یو کتاب ده په تاریخ کې، دلته که چېرته یې زه به وګورم دا کتاب به انشاءالله دا په اسلامي امت کې یو سړی تېر سوی ده، ډېر مشهور سړی ده، یعنې ډېر زیات مؤرخ تېر سوی ده، یعنې ډېر پخوانی عالم ده. د یو کتاب جوړ کړی ده الاشاره والایما الى حل لغز المعما. دا سړی چې ده په 845 کال د هجرت کې مړ ده، یعنې د نن نه 600 کاله تقریبا کېږي چې دا سړی مړ ده. او دوی ډېر کتابونه لري. ما په کتابخانه کې د یو بل کتاب ده السلوک لمعرفة الدول والملوک، دا هم د ده کتاب ده. دا د دنیا د بادشاهانو تاریخ ده. دا په دنیا کې یوه لوی معما ده. نو اصل کې داسې ده چې ما په دې باندې شاګردانو ته تحقیق کړی د دغه تاسې اوس زمانه کې ورته چیستان وایي، د فارسي کې موږ ورته لغز وایو. که ته فکر وکړې کله کله د تاسې په تلویزیوني برنامو کې یو چا نه پوښتنه کېږي چې هغه څه شی ده چې داسې دا په دنیا کې یوه معما ده، داسې خطرناکه معما ده چې د دنیا علما یې چپ کړي دي. دا په همغه جوړ ده الاشاره والایما الى حل لغز المعما. دلته په دې باندې بحث کړی ده چې ما دغه هدف ترنه راخیستلی و چې اوبه چې دي دا علم لري. اوس قرآن چې الله را لېږلی ده، قرآن کې داسې شیانو ته بحث ده چې ته ورته حیرانه سې. ګوره نننی فزیک دا ثابتوي چې اوبه هوش لري. ما په دغه باندې علمي بحث کړی ده چې ګورې د اوبو څنډې ته چې مثلا کله د دریاب ته نږدې کښېنې، یو څوک چې داسې ښایست ولري ورته کښېنوي، یو څوک چې داسې ښایست نه لري ورته کښېنوي. کله چې د دریاب څپه هغه ښایسته طرف ته جپه وهي. ما اصلي دا علمي بحث په دې باندې کړی ده چې دا اوبه هوش لري. ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نه د قرآن د حقانیت خبره مې کړې ده. دا اوس زه خپله په دغه موضوع باندې په فزیک کې مطالعه لرم او په دې باندې بحث کوم، یعنې په دې باندې ښه یو علمي تحقیق کوم.